بخدای توبه بیا ولې سړی ته چلو شي توبې وباسي مینو دا کومه زمانه راغله اوس چې کوم دیونو بچي خلکو ته په مخامخ دا وکوي وای به نه پخوا حقیقت کا اوس خو بچي دومره دروغ وای نو انټرنیشنل زمانه ده نیټو موږ ته خو چې کوم دی پرې وی خوله دی خوله موږ دی ام خوله یو دوه ټکه به یې لګو کړو وی بیا مه خوره موږ به وی ټیک ده دا اوسني خلک خو چرچ او پنګ وسکي چې ورته ویل که دا کار وي قسم دی که ته زه خبر یم قسم به پرې خوري د پاسه دا خو بشر قسم وایي قسم نه چې کړي مې دي خو تاسو هغه وروسته نوره مخکې اورئ اوسني لکانم رښتیا وایي پلار خاوند دا ته څه کوې خبره صحیح ده زما نه ما دا دوی مې د خدای اوس په خیر راوړي دي که نه دې سرخوړلي خو ما ته ډېر غټ دروغ وویل بیا څه چل وکړو ما ته څه د ناوې خبرې کولې چې راشي نو زه به هم برابر کړم ما ته خبر نه وي اصلا دوی ما له د ناویانو خبرې کوي اوس به برابر کړم راشي غم مه کوه السلام علیکم وعلیکم تاسو ګورئ السلام علیکم ولې وعلیکم السلام وای ودا د کور ته خلک داسې راځي بار خلک ډبي دا غر مونږ د سره بار لګولې دی وای دا پیدا کوي دا مو به ونه څنګه دا دې ګوره کسي دماغ کار کوي د ګرمي تیز ده پیش ولې کنه او د ګرمي کنه دي دا مازغه داسې وخو کېږي پیش وي داسې وبلې نو دې کوم دې کنه خبره باندې اثر نه کوي ویم دا کنه راځه ولې راتله بنا خپل کور دی ها ما وی جیداد دی ها سر خوللیا ما خو وی بس بول ملاله زنده وایو ته بدل یو ګور راوړي سر خوللیا ولې دا خبره راځي ته نو کنه جواب خو دا خبره وکړه کنه تاسو نه ماته هغه ولر د نامې خبرې کولې ما وی کوستانه خبرې خو ملار ته پاتې دي ما وی کوستانه هغه څه چل شي زه په مور کرتا بیا ته نه خبرې بلې راغلې زم خو به لیدلی دا چې ګوره خوب مې نو لیدلې تا ورو پسې ګړو ما دونه بدران ښکاري کنه چاله ما سید خوللي چې اولو پسې تلې وي نو څه چلو شو ستا د اولو هغه پیسې نه وي امانه روکې شوې وي هغې به چرس کلي روکې شوي دي نه بیا پوډر شروع کړي دي نو امانه روکې شوې وي که نه نو ما تا ته قسته وي وی ما ناوې راوستې ده دینه مخکې تا ته ما یو خبره وکړه کنه چې نن سبا واله مې دي مو پلا ته په مخامخ د دروغ وایي دا منې اوس ښه پیسې روکې شوې ما ته دې پکې د دروغ وایي چې ما خو ناوې راوسته او تا پکې ډانس هم وکړو او زه پکې ګډه وشو سمه مزه کړې وه وای وای یا وزا سر خوللیا وزا هذا شبه هذه اخوه شكرا والله شبت واد كي لك شانسي او مردكيا السلام عليكم وعليكم السلام سنگا چل دیا وای کنه ملا چانسي والله دي پوتنشن کې ما یارا ولی ملا قدا جګون می دوی وارم د بوس سقير انا جوړ کو پدې خبرې وارم تا ته ما نو ویلي چې ما وته د قستوي هم نه مې راوستي دا او ته ما ته دروغ وي خا واو ټیک دروغ نه ملا نو هم دا لو پیسې را نه روکې شوی وي نو ما بیا سينو سپیو واخی نو ځکه مې وته دروغ وي ملدکی خي وې خبرې ډېرې او سر یو زه څه خدمت کوم ما ته کیسه صدا ده کنه چې کار مې ول سمون نه خوري هغه تر لور مې نه را واه هغه زره نه ملاوي دي شمه او ولا نه را پیار کوي سبقو خا پوه شنه که ستاده مطلب دی ملدکی چې دا وړی به مې څنګه شړی دغه خبره ده کنه نو ګوره تش لاس نه دی پړق نه خیږي خامخا بس چال کې څه چالو کو ګوره زما مطلب دا دی ته پوه نه شوې که نه ګوره چې زما نمبر یې مشي او زما نه ښه ووایي او رایي کړي دغه دی مطلب واو پیسې د څه په جیب کې شته یاره یو 10,000 روپۍ خو راشري شپاړس بس وشوه که نه ګوره داسې کار وکړه دا 10,000 روپۍ به ته ماله راکړې زه پې وله کپړې والم خو ته یاد کړم دا ملدکي را کړي دي چې ډېرې بې کپړې یاره منم د هوښیار سړی ښه دا واله 10,000 روپۍ اوس به دې واده خو په ډنګ ډونګ وشي او ور وخت به دنه ښه هېواد او رښتیا یو کار داسې کار وکړه هغه شیطانانو باغ نه السلام
علیکم. وعلیکم سلام. وا ویم اوریا زیرا ولا توفان ولا زلفو رسنگ ورکا باران ولا. وای پریشان وریځې باران راغی. وی دنیا نن دا خو پریشان وانه ورځ او بارانونه دا راوړل. زموږ ستا مینه محبت څه چا دی که نه؟ یاره ویم منم دی ښه مې اوس چېرته روانې بس وروته ما وی لږ چکر به تاسو کره ووامه. نه کوي نو په پلار د ځان ډبې شو پټه راووتلم هغې نو هغه مړې شوې ورته دباله درېیمه هغې کره تللې. دا څه وې مې دنیا همدغه دې ووایې که نه چې تا زه د پلار نه غواړم رابرې کړي درې نه کړم که نه زه به د په خپله راشم په سره جوړه کړي. دا څه وې یاره ویم دا خو بیا ډېره مزه کوي ویم زه هم دا سره پښتو کوم ښه همدغه نه رښتو چې رانسي پښتو کې پښتۍ ماتېږي ګورې. دا پکې دا خپلې پښتۍ ماتې کړم پښتۍ خو مې دلته خیر ده خو بل څه پکې ماتې پوهېږې که نه دې خو مې ځکه خوښې چې ښکلې نر ځوانې نرې خبرې کوي په دې مې خوښې یعنې په تا څوک څه کوي. یاره ویم دا خو منې که نه ځکه خو هسې زه نه یم چې زما نوم مده کړې او زه چې یو پیغه شم بیا نه پیدا کېږم چې بیا به زه څه کوم دغه یو مرده کېږي لمونځ بیا به څه کوم موږ کر چکر نه ویم نه غېبېږم تا نه خو نه شم غېبېدی چکر وخو راځه راځه یا ګورې مې ووهې پیل دا یو پیاله کپ چېرې د باندې وڅښم راځه د خپلو لاسو. بچې زه شم نه نه یا ولا شم مجبوره په غوږ د ما شو کله پلار باندې څو گزار کړي نو ماشي مې وویل چې خدای پیر خو باندې پلار باندې گزار کړي تا ته ما دا خبره کوله که نه وای خبره کوم بله خبره اوس چې هغه امیري ترکان راغلي وو که نه ډاکټر کاده هغه ور والا څه دی ورونه چې جوړوي ولې جوړ نه کړو نه که نه جوړه نه دا څه کار وکړه بچیا زما یو خبره وره دا څه کار وکړه چې سپېدې خلکو کړلي دي که دا به پټې پرې کړي او د هغې نه به ور جوړ کړي چې لاړ شي ته بیا راپرېږي که نه ملا هغوی ودري د شپې به دا چې سپېدې چې نه چا وي کټې کورو دا عقل خو تا پلار ته هم خورو که چې جومات نه بمبې راپټې کړې وې اوس مې چې نږدې د بمبن وسې نه دا خبرې به کوم بس خیر دی جیسے مې ویسې بچې که ده نو ته ما دا کارونه زه کړې بچې چې ما غلاګانې کولې ته به مسکې خو دا چې خور دې څه شوه اچھا ته تلې ده راغلې السلام علیکم اره نه کوم منډک بچې ته ما پوښتنه چې مونږ کار برابر خدای پاکه ته خو زما عزت بچ کول ته څوک لوپران خلک ناست وو ما ته یې لاس واچو ته خو دې زه بچ کړم. او که نه داسې کرشما کپوري چې تا یې لکه پرېږده ته کښېنه خبره کوم لاس یې ته کښېنه کښېنه مړې پاکه بیرونه کښېنه یاره نه ته ما پېژنې دي زه تا پې کړې م که نه کاکاجي خبره کوه سلام علیکم وعلیکم السلام دا راته ووایه که نه دا راته ووایه یو د تا د څنګه ښکاري بې غیرته د ښکارو یا ستا دې دا رور بې غیرته ښکاري چې ته د دې خور سره ګرځې نه کړو نه بچپن پلار کې چیړول کړ سړی ښکاري کړ ته ګورم نو ولې زه تا سړی نه ښکارم پښتو وکړه چې خپلې وینم د رسرت وین دې ته پردي او که نه او دې راته وایي من کره چکر ما ته وکړه ګورم تا چې به د خالي کاکا پټي کې هغه بار ته وکړل وایي وایي نه دا خوله به کاکا کوم چې وایي دا ته هلکه سړی دې زما بس نه کړې ښه ما ته ویل سړي غلطي وکړو کاکا پلار بلمر لک سلوک خورسک کوي دا که مېلمه به هم که نه وایي رانی مکرجی خبره وره خبره وره ته لا دغه به جوړوه څه ودې کرشما دا څنګه چلول ډرامه څنګه وه زه څه پردی یم دا شکل خو تور ښکاري خو زه مېلوي سم ستا وارې یم واره داسې بله ولې سمه چې واره تللی نه ستا په شان دي ستا وینه د ستا نه نه طلاق ولې طلاق ته راتې کوم به هم بچې په کور مېږي بچې ښه راځه چې بارو باچه راشه ولې زما په کار دي کاکاجي راشه پېکه خبره کوم درسه ای بس لږ شربت سره یو سپینګ بوتل وله راوړه ګرمي ده زما عزت یې کړی دی. او دې خو سم د کاکا کولا بوتل دی تک تور سلام کاکاجي خبره کوه پلار مې وایي سلام وي وعلیکم السلام تاسو خوړو څه کارې راځئ نه مونږ دا سره ختمه کړې تاسو خلک نه یې ولې تاسو څه خلک نه یې اوس به یې راپوزه واري خپله باسه خفه نه شي کاکاجي هم سم د تشخیر دل دا دې ګلانو ستا پودم لا سمه څنګه ده داسې کار دی که نه هلکه وای راشه هغه مه کوه بیا مې که راشه کچې ګویالې هم راوایه بیا راشه در بشم اتا مور خبره وره چیسکی او که نه د کور بوس کې د کور بوس کې پیالې چیرې د ښکلې دی به که مونږ اوس مونږ سره
نصار خلک وایي چې دوی کرستلي نسبن خلک سم نشته، نسبنان څومره هم خواږه نه. ناکرستلي دي پې ناکرستلي چپ کې مونږ له څه څه ویډیو دا خرڅو بس یو خبره دی چې په کور کې ښځه یې نو کور ښکاري ما دې خدای وي تیار حجره ده په حجره کې ناست یو بس اچھا رے ماما جی اړه ماماجي کنه ماماجي بیا څه چل دی اجت را په مخه کړی زه تا نه پېژنم سرکوزیه تو خو زما سم ښه ماما جي کنه غړغړ برید دي ښه نو بیا زه څه وکړم اے ماما جي همداسې کار دی کنه بنده که دا کړو سرکوزیه ګډوزې پیسې ماما جي همداسې کار دی پلار مې هم د کور نه راوچاړېدم او ته مې هم ځان ته نه پرېږدې په څه خبره یې وی په څه خبره بس وی والم کنه ویوزه اخواسې د مرچو په سټه ناست دی سرکوزیه دا راته ووایه چې په څه خبرې وویلې په دې خبره کنه چې ما سره مې هغه ترې لور مېلاو شوې وه کنه پوه شوې ښه نو بیا هغوی کنه زه تللی وم ښه د کار خبره کولو کار بیا خبره دا ده چانسي رانه 10,000 روپۍ واغېستې کنه وی کپړې وه پې وله زه والم او همداسې نه دا چانسي تا داسې نیکه راغلی دی چې چانسي له تا پیسې ورکړې زما ملګری دی یو ستا ملګری دی او دا راته ووایه هغه جینۍ لپاره د پیسې ورکړې سامان دپاره وایم سامان لپاره ملکه ماماجي دغه جینۍ واړه غواړه ښه ترې لور مې را خدای دې تباه او برباد کا په شرمونو وشرمېږي هغه جینۍ خو اسلمي له ورکړې دی یو څه